ته کوي ته هم کوي وروره ته ټولو زموږ د پښتنو ځوانانو ته بېزتي کوي قسم د دومره یو مسلکي یو بیچاره سرباز در وخې ګریش خان طالبانو دغه یو کار وکړه که نه چې مبین یې بېرته پچو ته کېنوه دا یې غټه تونه کړې وه پچو ته نه سلامونه نیکې هیلې کاري صاحب عیسی محمدي دومره لوی نظام صاحب ته او مشال صاحب ته منیر جان ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي مهرباني کاري صاحب په دا دومره لوی هغه کې وطن کې مبین بیچاره ته د قماندانۍ وایندویي ورکړې وه هغه هم ترې راوړونه نو هغه هم ترې بېرته واستوی ته لایق نه یې زه بېرته پوچو ته نه ما کولی نسو خان دمه ته اوس راسه نه دا یو کار د خان دي سخت مې زړه در باندې یخ سوی ده زه یوه غوا په ټوله جرمني نه ورکوم او دی خان دي که نه دغه څه معنا لري نو خو ته کاري صاحب موږ تاسې مبارزې ټیم کې څو دا وزیر دفاع ټاکي مارشال صاحب وایي کارغه ته وایي چې په دا ټوله دنیا کې لاړ د ټولو ښایسته بچی راوړ هغه ورته خپل بچی راوړ که نه دی اوس د علم په قدر نه پوهېږي د ټکنالوژۍ په قدر نه پوهېږي د دنیا د دبدبې په قدر او د اقتدار په قدر نه پوهېږي دې ته غوا د ټولې نړۍ نه ښه ارزښت لري ما ته غوا له ډېرو ځایو نه ښه ده ګوره اوس تاسو دغه تاسو اول خو هر یو مایک مه خلاصوئ چې زه چا سره مخاطب یم دا تاسو په 20 کلونو کې څه شي کړي دي په 20 کلونو کې ودرېږه درته وایم څه شي کړي دي ودرېږه لږ صبر وکړه درته وایم دغه د موبایل په دا چل چې دا ته استعمالوئ دا د همغه ځوانانو برکت ده په دا کوم موټر ودرېږه خو موږ نسو جوړولی په دا کوم خبره واوره پچو والا یو دقیقه صبر وکړه په دا کومو سړکونو روډونو باندې چې ګرځېږي او په 100 کې سپیډ وهي دا د همدغه زمونږ برکت ده زمونږ د نظام برکت ده ولې نن چې ته د نړۍ سره موټرواني خو مازدا وه نن چې ته دلته اریبا لرې روشن لرې افغان بیسیم لرې د نړۍ سره کنیکټ دا د همغه جمهوریت برکت ده نن چې افغانستان دا خو زیمبابوې هم لري زیمبابوې هم لري یو دقیقه کاري صاحب چې زه یو سوال لرم یو دقیقه د ملا عمر جوړ کړی ټوپک دې جوړ کړی دا نه په بخانې سره غوږ ونیسه د ملا عمر ټوپک څخه د ملا عمر د وخت نه په دې خوا موږ ته تاسو څه شي کړي اوس تاسو لاړئ یو متر سړک دې راته وښیه یو تاریخي ځای دې راته وښیه یو پانتون دې راته وښیه یو د شی دې راته وښیه یو په کندهار کې په افغانستان پخوانی داخله وزارت وګوره نوی داخله وزارت وګوره دفاع وزارت وګوره مالیې وزارت وګوره بلډینګونه وګوره تعمیرونه وګوره نقشې وګوره ښارګوټي وګوره میدانونه وګوره پانتونونه وګوره روغتونونه وګوره سړکونه وګوره پلچکونه وګوره خانې وګوره دا اوس تا ویلې چې دا سړی بیا تاسې څه شی کړي دي څه هم جوړ کړي شفاخانه چیرې ده شفاخانه خو اوس هم خلک پاکستان ته روان دي هغه وخت هم روانو موږ انسانان جوړ کړي یو کس غږېږه لیونی دي تا دومره حیثیت میلیونونه انسانان هم دلته ماسټران کړي سره کښېنه زه دې بل سره غږېږم تاسو د ټامیانو پیر سره زه غږېږم ګوره قاري صاحب سره یې تا غوندې بیا دغه خلک نسي غږېدلی کښېنه بیا قاري صاحب وګوره او د افغانانو جناب ولا ته خپل جلې د سوټو پاکولو ته ته راځې چیلنج ورکوم مبینه ولرې مشال صاحب مبین د سبا لایو راشي ما ته یو دقیقه وخت راکوئ که مشاله مشال صاحب مبین د لایو راسي چې بل څوک یې ما یې بند کړي سبا راسه وخت معلوم که زه ورته 2 په 2 راځو که چی شي کوو چې راسو 2 په 2 زه به تا ته د جمهوریت ووایم ته راته د امارت دې ووایه زه به ستاسو د وحشتونو د ظلمونو او د کمبلو لاندې اپریشنونو درته ووایم او ته راته ورور د جمهوریت ووایي چې ورور ته په حق یې که موږ په حق یې وروره زمی کې چې هر اپریشن کېږي هغه به تا باندې په ځان ګرم ساتي دا کمبله منبله دې پرېږده خدای دې غرق که دا څه بیا عقل بیا غږېږي بیا دا به زړه دې نه ده چې وسړی په دې واوره کې نوبت ورکړو قمندان صاحب ته بس ده ته نوبت ورکړو ته راځه یو منټ مهرباني سلامونه نیکې هیلې کاري صاحب عیسی محمدي ته مشال ورور ته بشیر عالم صاحب ته منیر جان ته حاجي سیلاب ته احمد ورور ته هارون ورور ته او تروریست مبین صاحب ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای صحتمند وای
زه یوه پوښتنه لرم، زه د حق پلوي یم. زه دا نه وایم چې یا کاري صاحب عیسی ښه سړی دی یا مبین ښه سړی دی. زه حقیقت درته وایم. زه دا درته وایم خبره شوی کورس صحیح ده کړی، ظلم مې نه ده کړی، وطن سره کوم خبرې کوو. صحیح ده. زه یوه خبره کوم په هېڅ او بچي د افغان ښه سړی خدای دې غار کول دې پتلون اچولی ده. مبینه ګوره یو خو اول ته د خبرو آداب زکه چې هر وخت ته موږ درشو ته چې په کومه ژبه کومې خبرې کوي دا نه په اسلامیت کې شته نه په افغانیت کې شته. کله تشناب وایي کله هغه نامشروع خبرې کوي چې هغه په اسلامي ټولنه کې یو وړوکی ماشوم هم نه کوي. تا الحمدلله عمر د 15 کالو دا بله ورځ د تا په غېږ کې ما یوه ماشومه ولیده په هغې مې زړه نه دی ټوخ. مهرباني وکړه. وخت ټول دې ټوخ ده اوس ښه ته مهرباني وکړه دا بل لګیا ده داسې خبرې کوي قسم د سړی حیران پاتې شي چې دا اوس له افغانستانه کاډه بار کړم د تیزامه. دا څه عجیبه خبرې کوي. خدای هم بیخ شین که په دې خبره. غوسې کاډه نه بارولې ته به هم دوبۍ کې ویزې ته نه وې پروتال ته یې در نه کړله اوس بېرته لاړې دا خبره. ولا چې ویزه یې در وی که 3 کاله مبارک. یو سړی خو والله چې د ویزا نه ټوله دوبۍ راکړم زه له کوره له وطنه د باندې ژوند نسم کولی. دا خو مې د سړی یخ ده دا موجي مبین نه ده. دا چې د کابل په دا لوی هغه کې سرچپه راځوړن کې ښه ده. په طالبانو کې اولین طالب همدا رزیل و شروره راغی او د طالبانو په لابیګرۍ د پېښور نه دی لایف راته شپه ورځ او په اردو یې فتوا ورکوه، په نام یې فتوا ورکوه. اول طالب ده چې مخ ښکاره کړ. اول طالب هم دی چې مخ 10,000 کلدارې به ورکړي لپټاپ به ورته کېږو ترګیزه باړه مو اوس اخري کې چې مستفارم کې نه اول طالب مشر صاحب هم دا و چې مخ ښکاره کړ او طالبانو آخر وروره د غوا کونې ته پوچو ته یې کېناوه. پوه شوې؟ هیڅ مشکل نشته. ګوره توهین به نه کوې چې بیا د کار در خرابوم. زه له هلمند دا کار چې خراب کړی طالبانو لکه تا کار چې در خراب. نه زه دته یوه خبره میرا کاریو ته زه بل اوس مې یو هغه ول دی دوکان کسول دی لبنیاتو دوکان دی کړی خو ډېره غلطي دی کړې دا یو عام مولس په حساب مشوره در کوم په بلا ادرس دی معلوم سو لوکیشن دی معلوم سو دا خلک دی پیواز دی مکه ودا کارو سبا ولې پردی مسله ولا زم نور ځون نه پتانګ ما ګوره په طالبانو کې همداري ما یو مشوره سره واخد لایف کې طالبانو کې یو طالب خپل اصلي کار ته راوګرځي تا بیا د ګوتنی غنی ولدا خو تا ته خم کولابیانو لغته دار کړل وروره د ګنگاوي کړل. دا تیر جمهوریت کې د څه شی و تا نه ویل چې پارک کې دا د پارک کې هغه د ټول خلک د غلط خطاب کو اشرف غنی ته د پارلمان کې نه ویل رایه درکو ودرېګه صبر وکړه تا ورته نه ویل چې رایه درکو دوه سره حکومت به نه جوړې څنګه جوړ کړه هماغه دوه سره حکومت هماغه درې سره حکومت اته نور د بیل ډنګوله بل د بیل ډنګوله داسې میړه در باندې یخ ده داسې میړه در باندې یخ ده چې طالبانو د لاس کله یو چېرته تښتېدلی کله یې په کندهار کې بندي کړی کله یې په کابل کې بندي کړی کله یې په کور کې وروره محاصره کړی. پوه شوې؟ نظربند او بندیخانه پیژنه ما ته بوجۍ بادام کیري وای دا خلاص که چې اعصاب دې نارمل شي. دا د اعصاب نارمل دي دا د اعصاب لا نارمل دي. ستا وروکه دا مبین خانه دا د پټي سر ده مبینه دا د پټي سر ده. پوه شوې؟ ستا وروکه غواګانې درنه ټولې پاتې دي. ما ټیکټار ورته اخیستی که د بټي سر ده که د طالب د راتګ سره دومره فشار در باندې فشار دې پیدا کړ شکر دې پیدا کړ خېټه دې غټه سوه دوبۍ کې نه ټینګېږي کابل کې نه ټینګېږي کندهار کې نه ټینګېږي انډیواله. پوه شوې؟ والا یو طالب در باندې ونه درېده په دې باندې خوشحاله وي چې د کابل د امني قمندانۍ ویان دې مقرر کړی وې. کله خوشحاله وم د کابل د امني قمندانۍ په ځای دی چې وزیر به مقرر کړی وي نو ته ملاتړ ټولونه بترې وزیر زوګر ته وزیر او ولایت وزیر مقرر کړی دا به بیا بیخي ریشخندي ټوله ورځ کولابیانو ته چمچه وهې خدای والکه هغه موږ ورونه دي کولاب نسته خدای زه در باندې شرمېږم دي تا خو امریکایان هم دي کاري صاحب کولابیان خو څه کوي غوږ ونیسي کولابي دي